په کونړ ولایت کې بیا څه شوي دي او د چا لخوا ترسره کیږي داسې کارونه؟ ولې افغان حکومت چوپ پاتې ده؟ راځئ دغه ویډیو راسته تر پای وګورئ. په سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د مطلب د شیر کېدو نه مخکې دغه ویډیو راسته تر پای وګورئ. په کونړ ولایت کې اوس هم ځنګلونه وهل کیږي. د کونړ ولسي استازي وایي د دې ولایت ځینې سیمو کې اوس هم ځنګلونه وهل کیږي او ګټه یې تر ډیره دولت وسلوالو مخالفینو ته ځي. د کونړ ولایتي شورا غړي شیرزمین وایي په دې ځنګل وهنه کې او د لرګیو په قاچا کې ځینې حکومتي چارواکي هم لاس لري. نوموړي که څه هم په ښکاره د چا نوم وانخیسته، خو زیاته یې کړه چې د ځنګلونو د وهل کېدو ګټه د دولت وسلوالو مخالفینو ته ځي. خو بل لوري ته د کونړ ولایتي چارواکي هم مني چې په ځینې سیمو کې ځنګلونه وهل کیږي او قاچا کیږي. دولتي چارواکي لامل داعش یادوي چې په ځینې سیمو کې یې ځنګل وهنې ته لار هواره کړې ده او له خلکو پیسې اخلي. څو موده وړاندې کونړ کې د لرګیو د قاچاق په تور پولیسو 3 تنه هغه مهال ونیول چې په یو کور کې د چاتراش لرګي زیرمه جوړه کړې وه او غوښتل چې قاچاق یې کړي. بل لور ته د نورګل ولسوال محمد حنیف خیرخوا هم مني چې د کونړ په هغه ساحه کې چې د داعش ډلې لخوا وهل کیږي کوم چې د حکومت تر ولکې وتلې ساحه ده. خیرخوا زیاتوي وهل شوي لرګي له دې ځای ننګرهار یو شمېر نورو سیمو ته قاچا کیږي. په ورته وخت کې د کونړ ولایتي چارواکي هم مني چې د دې ولایت په ځینې سیمو کې د ځنګلونو تر پرې کېدو له امله داعش وسلوالې ډلې ته پیسې په لاس ورځي. والي عبدالستار میرزکوال وایي هڅه کوي چې په دې ولایت کې د لرګیو د قاچاق او د ځنګلونو د قطع مخنیوی وکړي. بل لوري ته د کونړ د کرنې ریاست وایي چې د دې ولایت په 9 ولسوالیو کې کله ناکله ځنګلونه وهل کیږي او ځنګلونه په هغه سیمو کې چې د حکومت تر ولکې وتلي دي. دوی هڅه کوي چې د قومي تړاو له مخې به دې ولایت کې د ځنګلونو د وهلو مخنیوی وکړي. د یادولو وړ ده چې د کونړ سربیره په ننګرهار کې هم ځنګل وهنه په ځینو سیمو کې ترسره کیږي او حکومت لامل د دولت وسلوال مخالفین یادوي. دوستانو تاسو دغه کړنه څنګه ارزوئ؟ ولې حکومت چوپ پاتې ده؟ ستاسو خواږه نظرونه راسره په کمنټ کې وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوی نو راسره لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه، خو وخت درته غواړم.